هجړاګان ولې او څنګه پیدا کیږي؟ الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې د انسان د تخلیق په باره کې مخاطب شوی او فرمایلی دی بېشکه چې د ځمکې او اسمان باچاحت الله تعالی لره دی. هغه چې څه وغواړي پیدا کوي، چاته چې وغواړي لورانې ورکوي او چاته چې وغواړي زامن ورکوي او څوک بیا بې اولاده ساتي. او په همدې باندې د ټولو مسلمانانو ایمان هم دی چې د هر څه قدرت او طاقت الله لره دی. الله تعالی هیڅ چا سره ظلم او زیاتی نه کوي. اصل کې دا زمونږ خپل اعمال دي چې زمونږ د مشکلاتو سبب ګرځي. دوستانو زمونږ په نننۍ ویډیو کې تاسو سره د نر او ښځې نه علاوه په دریم جنس باندې خبره کوو چې مخنث، خسرا، هجړه او یا خواجه سراو هم ورته ویل کیږي. خواجه سراو د پارسی ژبې یو لفظ دی چې دغه لقب یا لفظ دوی ته د مغول باچاهانو ورکړی وو. د خواجه مطلب سردار او د سراو مطلب محل دی، یعنی د محل سردار یا مشر. د مغول دور حکومت کې د ښځو د عزت او تکریم ساتلو لپاره به د خسراګانو یعنی هجړاګانو خدمات اخیستل کېدل او د مغول دور حکومت کې به د دوی ډیر زیات عزت کېدل. خو د وخت په تیریدو سره سره دا خلک تر ودو او تر کوڅو راورسېدل چې په ودونو کې ګډېږي او په کوڅو کې خیر غواړي او خلک هم ورته په ښه نظر نه ګوري. اوس راځو خپلې اصلي موضوع ته چې دا دریم جنس یعنی هجړاګان ولې پیدا شوي دي او په دې کې کوم داسې نقصونه دي چې دوی د دریم جنس پیدا کولو باعث ګرځېدلي دي. پیدا کېدونکی ماشوم د مذکر یا مؤنث یعنی د هلک یا نجلۍ، مخنث یعنی هجړه ولې پیدا کی؟ د همدې ټولو سوالونو جواب تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. له دې نه مخکې چې دا ویډیو نوره مخکې بوځو، له تاسو ټولو څخه هیله کوو که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د حیاتیاتي قوانینو مطابق د کوروالي دپاره په ښځه کې ایکس او په سړي کې ایکس واي کروموسومز پیدا کیږي او دا پکې شتون لري. نو همدغسې که د کوروالي په وخت کې د سړي او ښځې ایکس ایکس کروموسوم یو ځای شي نو جنۍ پیدا کیږي او که د ښځې ایکس او د سړي وای کروموسوم یو ځای شي نو هلک پیدا کیږي. د حدیث شریف مطابق چې دا عمل یې نور هم په اسانه سره ښودلی دی چې د کوروالي په دوران کې که د سړي اوبو یعنی مني غالبې شوې هلک پیدا کیږي او که د ښځې اوبو یا مني غالبې شوې نو نجلۍ پیدا کیږي. نو همدغسې که په کوروالي کې نور غلطیانې یا اشتباهات رامنځته شي نو د اجړه د پیدا کېدو باعث ګرځي. قدرمنو دوستانو دلته دا یوه خبره ډیره ضروري ده چې خسرې یعنی هجړاګان نه جدا مخلوق دی او نه هم کوم جدا قوم دی. پیدایشي اعتبار سره څه خلک د بردانه اوصافو او صفتونو څخه محروم وي او څه هم د زنانو اوصافو او صفتونو څخه محروم وي او همداسې دا مخلوق هم د څه اوصافو څخه محروم دی او دوی هجړاګان پیدا شوي دي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که مو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.